د ورور ته پوس کړی دی چې زمونږ په علاقه کې چې کوم جومات دی نو د هغې په هغه دیوال باندې بلکل مخامخ دوه نقشې لګېدلي په یو کې د الله نوم لیکلی په بل کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی نو شریعت وی دې باره کې څه وایي چې داسې قسمه نقشې او یا لیکل د مونځ کوونکو مخې ته زوړند کړی شي چې هغې د لاسه د هغوی مونځ خرابېږي الجواب دا مکروه دي هر هغه شی په جومات کې زوړندول چې د هغې د لاسه د مانځه خشوع خرابېږي دا مکروه کار دی او په دې جوماتونو کې نن سبا چې را کوم ډیزاینونه راوتي نو دا دوی غلطه طریقه کوي داسې نه پکار جومات چې څومره ساده وي دومره ښه د رسول صلی جومات بلکل ساده و بیا وروسته هغه طریقه را روانه اوس د خلکو سره پیسې میسې ډېرې شوې نو جومات چې جوړوي نو په هغې کې یو قسم مقابلې کوي چې زه به داسې جومات جوړ کړم چې هغه شان به چا نه یې جوړ کړی نه به د چا یي نو په هغې کې را قسمه قسم رنګونه او لیکل او ډیزاینونه به کوي چې په منځه کې سړی ودرېږي بیا دغې ته سوچځي نو دا مکروه کار ده او غلطه طریقه ده حدیث کې دا راځي د انس بن مالک نه روایت دی چې كان قرام لعائشه سترت به جانب بيتها د عائشه رضی الله عنها سره یو صادرو او هغه د کور په یو طرف باندې زوړن کړو نو رسول سلام چې کله هغه ولید ورته وی امیطي عنا قرامك هذا د صادر یا دا کم دغه چې تا زوړن کړی دا پرده د لرې کا د ټوکې لرې ولي فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي دې نقشې ماته په منځ کې زما خشوع خرابوله په کپړه کې نقشې وي نو دې نقشې د لاسه زما مونځ خرابې دغه شان د عثمان بن طلحه رضی روایت چې کله رسول سلام کعبې ته ورننوتو په کومه موقع باندې فتح مکې په موقع باندې نو بیا چې راووتو نو ما ته ووایي چې اني نسیت ان آمرک ان تخمر القرنین وی په هغې کې چې کوم دوه ښکرې ځوړندې دي په کعبه کې دننه ښکرې وي دوه دا د څه ښکرې وي د کوم ګډ ابراهیم علیه السلام چې بې قرباني کړې وه نو د هغې ښکرې ځوړندې وي په کعبه کې دننه نو رسول صلی چې ما نه هیر شو نو ته داسې کار وکړه چې دغه پټې کا فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي داسې شی دغه ځای کې نه دی پکار چې د هغې د لاسه د مونځ کوونکي مونځ خراب شي خشوع پکې ختمه شي نو دا صحیح کارونه دی په جومات کې داسې لیکل کول او دا نقشې ځوړندول او دا په ډیزاینونو سره پکې رنګونه کول دا نه دي پکار دویمه خبره دا یاده ساتئ جومات او که غیر جومات دا اهمه مسله یاده ساتئ د الله نوم لیکل او د هغې سره په خوا کې د رسول سلم نوم لیکل دا نه دي پکار سړی چې یو خو یا رسول الله یا محمد خو موږ ته پته ده یا محمد دا شرک دی یا رسول الله دا شرک دی خو چې سړی صرف اسې ولیکي الله او محمد ندین ولی منه ده دغه تپوس د سعودي عرب هیئت کبار العلماء د فتوی چې کوم کمیټي ده د هغو نه شی نو هغوی له جواب ورکړی وي هذا العمل من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم دا د رسول صلی په حق غلو کول دي او د هغه برابرول دي د الله سره د الله د نوم سره د پیغمبر نوم نه برابرېږي کوم ځای کې الله او کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا غدام ویلي چې وهذا وسیله من وسائل الشرك او دا وسیله ده چې د شرک دروازه په آخره کې څه کي کوله وکړي نو د عقیدې د حفاظت لپاره دا خبره یې ساتئ چې بغیر د یا نه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یا مه لګوه خو بیا هم د الله سره د هغه نوم لیکل یو ځای دا نه دي پکار دا یو فایده یې ده ساتئ او یو سړی د برکت لپاره
برکت د رسول سم په تابعدارۍ کې دی برکت په دې کې نه دی چې تا په ګاډو باندې د هغه نوم لیکلی او یا په بیټک کې د هغه نوم زوړند کړی یا په دکان کې دی زوړند کړی په دې کې برکت نه دی برکت په څه کې دی د رسول سلم په تابعدارۍ کې دی چې څه هغه کړي په هغه باندې عمل کوه چې څه نه منع کړی هغه مه کوه دغه اصل برکت دی په دغې کې برکت پروت دی والله اعلم